د مرګ مسافر پنځمه برخه. یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین رولا شاهین رولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا دی زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو واورېدل ابو نواس د هغې خبره ونیوله، لیکن موږ د څه مقصد لپاره راغوښتي یو؟ تاسو سره یو سودا کوو. څنګه او د څه سودا؟ دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. هغې وویل په نږدې وخت کې زموږ یو لښکر د مغرب په طرف روانیږي. په دې کې غدایي خان او چغدایي خان زامن هم شتون لري. زه غواړم چې زما زوی منګو خان هم د یو سالار په حیث لاړ شي، ځان ته خپل نوم پیدا کړي. تاسې دواړه به د ساتونکي په حیث ورسره ځئ او جنګي تکتیکونه چلونه به هم ورته وښایاست. ابن عباس وویل آیا غدایي خان به موږ د دشت څخه د تلو اجازه راکړي؟ هغه ټول عمر موږ ځان سره ساتل غواړي. زه څو ځله ورغلم د بیرته تلو لپاره، خو هغه اجازه نه راکوي. لښکر سره ستاسو د دواړو لیږل زما ذمواري ده. نو بیا زه هم ستا سره یو سودا کوم. د څه سودا؟ مغربي مهم څخه وروسته به موږ دواړه د قفاز د لارې څخه مصر ته خپل کورونو ته ځو. آیا تاسو دواړو به بیرته راتلل خوښ نه کړئ؟ نه. نو بیا تاسو دواړو ته اجازه ده. بس نو داسې فکر وکړه چې ستا د زوی حفاظت به موږ هر ځای کې کوو. سیور قطنې مطمئنه شوه. ابو نواس او هوازن سره د خیمې څخه بهر شوه. کله چې هغوی خپلې خیمې ته نږدې سول د هغوی شاته څوک په منډه را روان و. هغوی شاته کتل، ګوري چې کولان ده نږدې راغله. ابو نواس ویل آیا سبا ته ما سره برخان غر په سر کتلی شې؟ بیا واپس شاته لاړه، منډې یې کړې. زه به ستا انتظار کوم. په تیاره کې چې کله کولان د هغه د سترګو څخه پناه شوه خپل خیمې ته ننوتل. په درېیمه ورځ حوازن خپله خیمه کې و، خو ابو نواس د برخان غر په طرف روان شو. کله چې د غر سر ته ورسېد ګوري چې کولان په یوه تیږه ناسته ده او د هغه انتظار کوي. کولان ته نږدې راغی او وویل زه تا د څه لپاره راغوښتی یم؟ کولان خپلې مخې ته یوه بلې تیږې طرف ته اشاره وکړه. وویل کښېنه بیا درته وایم. ابو نواس کښېناست. ویې څه خبره ده؟ آیا تا ته علم شته چې زه مسلمانه یم؟ هو ما ته پته ده. نو بیا ما ته ووایه چې ته دښتې تاتار ته په څه اراده راغلی؟ ابو نواس ورخطا شو. وویل څه مطلب؟ ته ورخطا ولې شوې؟ ستا راز به نه افشا کېږي. زه به ستا د راز ساتنه کوم، هر رنګه مرسته به در سره کوم. د یوې مسلمانې په حیث دا زما فرض دی. آیا ستا تعلق د بغداد سره دی؟ نه، زما له بغداد سره هېڅ تعلق نشته. آیا ته د قاهرې جاسوس یې؟ نه. نو بیا د مرګ کلا پیدایي یې؟ هېڅکله نه. نو بیا د کوم مقصد لپاره دښت تاتار ته راغلی؟ که ستا دلته راتلو کوم مقصد نه وي نو بیا زما تا سره کومه دلچسپي نشته. زه به دا فکر وکړم چې تا زه مایوسه کړم او مسلمانان لا تر اوسه ویده دي. خو د فرانسې بادشاه د تاتاریانو په اړه معلومات راټولوي. تر اوسه پورې د راهبانو په جامه کې 2 جاسوسان رالیږلي دي. زما دلته راتلل یو راز دی. کولان متوجه سو او وویل آیا ما د دې راز څخه نه خبروې؟ دا راز به صرف هغه ښځې ته وایم چې څوک چې زما ښځه جوړیږي. دا راز نه دی بلکې یو عجیب داستان دی. که زه ستا ښځه جوړېدل خوښ نه کړم نو بیا دا داستان په سینه کې همداسې پاتې وي. بیرته به مصر ته لاړ شم چېرته چې زما د اقا د غر په سر هره ورځ زما انتظار کوي. آیا ته غلام یې؟ نه. نو بیا ته د کوم اقا ذکر کوې؟ هغه زما اقا نه، زما ساتونکی، زما ملګری او زما ورور دی. آیا هغه کوم مشهور شخصیت دی؟ هغه یو بې مثله جنرال دی. په ځنګل کې سفر کولو په وخت کې واښه بوی کولو سره درته وایي چې په کوم ځای کې یم. داسې یو زمری دی چې د خپلو ټولو ځناورو حفاظت کوي. هغه زموږ د قوم یو نمرکي مجاهد دی. آیا هغه له تاسو هم ډېر طاقتور دی؟ هو. که چیرې زه ستا ښځه جوړه شم هغه عجیب داستان به ما ته ووایې؟ ولې نه؟ ضرور. نو واوره ابو نواسه، ته زما خوښېږې او زما د وړوکي خور ستا هغه بل ملګری خوښ دی. آیا اوس ما ته هغه عجیب داستان وایې؟ لومړی به زما د سوالونو جواب راکوې. که چیرې د تاتاریانو او مسلمانانو ترمنځ جګړه شوه ستا جذبات به څنګه وي؟ واوره زه اول مسلمانه یم بیا تاتاري. که داسې جګړه وشوه نو زما همدردي به مسلمانانو سره وي. یو مسلمان مجاهد او جنګیالي ما ته د غدای خان او زما له ټولو خپلوانو څخه ما ته افضل او غوره دی. د یوې مسلمانې په حیث زما د مسلمان ملت سره یوه رشته ده، داسې رشته چې هېڅکله ماتېدلی نه شي. کله چې موږ خبر شو چې 2 مسلمان پهلوانان دشت تاتار ته داخل شوي دي نو یقین وکړه چې ما او خور مې هره ورځ ستاسو د کامیابۍ لپاره دعاګانې کړې دي. ابو نواس ولیدل چې د کولان په سترګو کې
اوښکې راغلې. ابو نواس د هغې لاس په خپل لاس کې ونیو او وویل واوره کولان، زما تعلق د مسلمانانو له هغې ډلې سره دی چې خلک ورته د مرګ مسافر وایي. یقینا تا به هم د هغې ډلې په اړه اورېدلي وي. هو په دشت کې اکثر وخت ذکر کیږي، خو چاته هم د هغوی د اوسېدو ځای معلوم نه دی. تاسې هلته د څه په حیث کار کوئ؟ زه او هوازن په هر ډله کې سالاران یو. ستاسې په سالار څوک دی؟ هغه یو عرب دی، د هغه نوم عمیر بن خزام دی. زه عمیر بن خزام او هوازن د بخارا اوسېدونکي یو. ستاسو چنګیز خان زموږ په مخ کې زموږ د مورګانو او خویندو عزتونه لوټ کړل او بیا یې په شهادت ورسولې. هغه وخت کې موږ 3 واړه ماشومان وو. عمیر بن خزام مخکې یې د هغه مور په توره باندې 4 ټوټې کړه. موږ 3 واړه د بخارا د قاضي بدرالدین او امام رکن الدین شهادت په خپل سترګو باندې ولید. موږ 3 واړو کورونه څنګ په څنګ وو. زموږ د کورونو ټول خلک یې په شهادت ورسول. د عمیر بن خزام مور، ورور او خور یې په شهادت ورسول. زما مور، پلار او 2 خویندې په شهادت ورسول. د هوازن مور، پلار او 2 ځوان ورونه یې په شهادت ورسول. صرف موږ 3 واړه د عمیر بن خزم پلار سره وتښتېدلو. هغه بې کوره مسلمان راټول کړل او د مرګ د مسافر په نوم یې یوه ډله جوړه کړه. ابو نواس لیدل چې کولان ژاړي، اوښکې یې په قمیص باندې پاکولې. ابو نواس وویل کولان آیا دا ظلم نه دی؟ کولان په سلګۍ سره وویل دا وحشتوب دی. چنګیز خان انسان نه بلکې زناور و. بس دا هغه راز او عجیب داستان و چې ما تا ته ووایه. کولان څه ویل؟ خو له لاندې څخه یو تتاري سپاهي راغی. کولان خاموشه شوه. سپاهي ابو نواس ته نږدې راغی وویل خاقان دې غواړي. ابو نواس کولان او سپاهي د خیمې په طرف لاړل. کولان خپل خیمې ته لاړه او ابو نواس د سپاهي سره د غدای خان خیمې ته لاړ. دننه هوازن، سیر قطني او څو بودایي ناست وو. ابو نواس هم ورغی او سر کېناست. غدای خان په خندا شو وویل زما د ورور کونډه غواړي چې د خپل خور د لورګانو واده تاسو سره وکړي ځکه چې هغوی هم مسلمانې دي. آیا ستاسو رشته خوښه ده؟ ابو نواس سر ټیټ کړ او وویل زه د انکار جرأت نشم کولی. د دې نه علاوه سیر قطني غواړي چې تاسې دواړه د منګو سره زموږ هغه لښکر سره لاړ شئ چې په مغربي اروپا باندې حمله کوي. زه تاسو دواړو ته اجازه درکوم چې د هغه ځای څخه خپلو کورونو ته لاړ شئ، خو خپل ځان سره به هغه پهلوان هم راوړئ چې ستاسو استاز دی، د کوم نوم تا عمیر اخیستی و. آیا تاسو د دې وعده کوئ؟ ابو نواس خپل 2 لاسونه په سینه کېښودل او وویل زه وعده کوم چې ځان سره به یې راولو. اوس تاسې 2 خپل خیمو ته لاړ شئ ځکه چې ستاسې د واده ترتیبات به شروع کیږي. د ماښام څخه مخکې ابو نواس د کولان سره او هوازن د هموار سره واده وشو. نکاح ابي عبدالرحمن په نوم سړي وتړه چې په تاتاري پاچاهۍ کې مشاور و. د غدای خان د مرګ څخه وروسته د هغه زوی قیوق خان د خپلو مشاورینو د بېلارې کولو کړ په تور مړ کړ. برم او عزت ژغورونکي پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورونکي یو بل اتل لکه یوسف بن تاشفین راولا تاشفین راولا د اسلامي نړۍ غمخوره تل شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا بیا را ژوندي کړه عبیده بن جراح او قاقا. څلورم فصل. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو د پسرلي موسم په ختمېدو کې وو. د ګرمۍ موسم راتلونکی وو. مرغۍ د خپلو ځالو په جوړولو شروع کړې وه. د ونو شاخونه په شنو پاڼو ښایسته شوي وو. عمیر بن خزام په خپله غرنۍ قرارګاه کې خپلو نویو جنګیالیو ترتیب ورکاوه. د مجاز څخه 2000 عرب جنګیالي، مصر څخه 2500 جنګیالي او له ترک مهاجر د افریقې څخه 1000 بربري په خپله خوښه راغلي جنګیالي وو. دوی د تبلیغ او ایماني جذبې په ذریعه راغلي وو. عمیر بن خزام په ډېرې مینې او اخلاص سره ترتیب ورکاوه. جابر، هشام، رباح او شیبان هم ورسره مرسته کوله. د غرمې په وخت کې عمر بن خزام مجاهدینو ته بغیر د زین څخه ترتیب ورکاوه. یو دم یې خپل آس ودروه، د اسمان په طرف یې وکتل، خپل چپ لاس یې د سترګو د پاسه ونیوه. په هوا کې یې یوه کوتره ولیده. کوترې د ترتیب په میدان یو چکر وهه، بیا یې هوا کې غوټه ووهله. په میدان کې د تیږو څخه جوړ شوی یو جګ برج باندې کېناسته. عمر په تیزۍ سره خپل آس هغه طرف ته روان کړ. هشام، رباح، شیبان او جابر هم هغه پسې روان شول. کله چې برج ته راورسېد له آس څخه یې ټوپ کړ. ګوري چې یو عرب د برج په زینو باندې لاندې روان دی. د هغه په لاس کې کوتره وه کومه چې لږ مخکې په برج کېناسته. د عمر بن خزام خواته راغی. یو کاغذ یې عمر بن خزام ته ورکړ. وویل ای امیره، د شمالي سرحدونو جنګیالو یو پیغام را لېږلی دی.
عمر ترې کاغذ واخیست او په ویل یې شروع وکړه. یو شخص زموږ په مسکن کې داخل شوی دی، د خپل ځان په اړه څه نه وایي، سپه سالار سره لیدل غواړي. هغه سره یوه کچره ده چې ښایسته شوې سرمینې څخه یو صندوق پرې بار دی. خپل نوم رکن الدین ببریس یادوي. یوه سترګه یې خراب ده، په چپ لاس توره وهي او په خپل مخ یې نقاب اچولی دی. هر ځل همدا یوه خبره کوي، ما د مرګ مسافر سپه سالار ته یوسئ. دوه جنګیالیو د کلا په طرف روان کړی دی. ساتونکي په لاس کې نیولې کوتره په هوا کې خوشې کړه. د کوم ځای څخه چې راغلې وه هلته بیرته لاړه. عمر بن خزام د مجاهدینو خواته راغی، هغوی ته یې د آرام حکم وکړ. خپل آس یې د شمال په طرف روان کړ. هشام، جابر، رباح او شیبان هم ورسره ملګري شول. عمر بن خزام په خپل مخ باندې نقاب واچوه. سختې او نه تسخیرېدونکي کلا څخه راووتل. د خپلو ملګرو سره 5 میله فاصله وهلې وه. ګوري چې د ایرون سیند په خوا کې د دوو جنګیالیو په منځ کې یو سړی را روان دی. هغه په ښایسته آس باندې سپور، د هغه شاته یو کچره هم ده چې پرې د آس زین سره تړلی دی. په کچره باندې یو ښایسته جوړ شوی صندوق د سرمې بار دی. عمر بن خزام ولیدل چې راتلونکی شخص په خپل مخ باندې نقاب اچولی دی. کله چې دواړه یو بل ته نږدې سول، یو سپاهي د عمر په طرف اشاره وکړه او د نابلده سړي غوږ کې وویل هغه مخامخ زموږ سپه سالار دی. نابلده سړي د آس څخه کوز شو او پیدل روان شو. عمر بن خزام هم د هغه په احترام د خپل آس څخه کوز شو. د هغه څخه وروستی سمدستي جابر، هشام، رباح او شیبان او عمر ساتونکي جنګیالي هم د خپل آسونو څخه کوز شول. نابلده سړی مخکې راغی، په خپل مخ باندې نقاب اچولی و. عمر بن خزام ته یې وویل زما نوم عمر بن خزام. د هغه خبره ونیوله. ستا دلته راتلو څخه مخکې ما ته ستا باره کې ډېر څه معلوم شوي دي. ستا نوم رکن الدین ببرس دی، یو ترکی یې. ته په یوه سترګه ړوند یې، په چپ لاس توره وهې او د مصر د پوځ یو سالار یې. ببرس په مسکا سره وویل ستا جاسوسي نظام زما د امید څخه هم ښه او مؤثر دی. یقینا ته هغه سړی چې زه ورته خپل رهنما ویلی شم. عمر بن خزام په فیصله کوونکي انداز ویل که ته چیرې د مصر د خپل سپه فخرالدین او یا د هغه اعتبار کوونکي قطز په خولې د کوم مقصد لپاره راغلی، نو مایوسه به شي موږ هغه دواړه خپل بدترین دښمنان ګڼو. که چیرې د هغوی وسه ورسېږي چې هغه به موږ له دې ځای څخه هم وشړي. هغه دواړه بدله اخیستونکي خپل سری دي، په موږ هیڅکله اعتبار نه کوي. دواړه داسې ګیدړان دي چې یووالي سره نشي کېدلی. موږ غریب، بېوسه او بېچاره یو، خو د مذهب او ملت غم راسره شته. ببریس را مخکې شو وویل فخرالدین سره مې زیات تعلق نشته، خو تا زما ملګری دی، خو د اعتبار وړ نه دی. زه غواړم چې تا سره یو فیصله وکړم، بالکل داسې چې یو ورور یې له بل ورور سره کوي. ببریس خپل لاس راوشت کړ، خو عمر بن خزام ورته عادي شو. ویل که د ورور په شان راغلی نو بیا را تر غاړې شه. ته به وګورې چې موږ څنګه په هر مصیبت کې ستا سره ولاړ یو. خپل ارزو ووایه چې څنګه راغلی. ببریس په بېلېدو سره وویل اول زما په کچره دا صندوق وګوره، بیا به سره خبرې کوو. عمر بن خزام را مخکې شو، صندوق یې خلاص کړ. ګوري چې ټول د سرو زرو څخه ډک دی. عمر بن خزام په سوال کوونکي نظر ور وکتل او وویل دا څه دی؟ ببریس را نږدې سو وویل زه به صندوق دلته راوړم، دا در سره زما امانت دی. زما زړه وایي چې داسې وخت به راشي چې ما ته به ووایه چې تاتاریانو سره مقابله وکړه، نو بیا به زما دا دولت په کار شي. زه به په دې یو دولت تا ته داسې لښکر تیاروم چې تاتاریان به په ګونډو کړي. او زه په یقین سره وایم چې د دې لښکر د مخکینۍ ډلې سالار به ته یې. تاتاریانو یو ځل له سمرقند نه تر سند پورې او د هرات نه تر موصل پورې د وینو لښتۍ بهولي دي. خو زه تا ته په یقین سره وایم چې دوی به بیا راځي، د لومړي ځل څخه ډیر ظلم، لوټ او چور به کوي، قتل به کوي او وینې به تویوي. نو موږ باید د مخکې څخه داسې بند وتړو چې ورانول یې ناممکن وي. څومره دولت چې زه دلته جمع کوم ته کولی شې چې هر څومره ترې مصرف کړې. ببرس چې کله غلی شو نو عمر بن خزام ترې پوښتنه وکړه تا دومره دولت د کوم ځای څخه راټول کړی دی؟ قاهره کې چې د مالدارو خلکو کومې ښځې په حمامونو کې لامبې، د هغوی سره زر او قیمتي شیان زه راپټوم. د مرګ د کلا جنت هم زما څخه پاتې نه ده، لږ څه مې د بغداد نه هم راوړي دي. عمر بن خزام په ډېر شوق سره پوښتنه وکړه په بغداد کې څه حالت دی؟ ببرس په خفګان سره وویل د بغداد خلک د زندګۍ او مرګ فلسفې څخه نااشنا دي. هغوی هیڅ زندګي صلاحیت واک نه لري. بغداد په عالم اسلام کې داسې چراغ دی چې د هغه تیل نور په ختمېدو دي. هلته اسلامي تمدن نور په چورکېدو دی. عمر بن خزام په خفګان سره وویل که په بغداد کې د تباهۍ داسې اور او د مایوسۍ داسې تیاره وي نو د هغوی د حساب ورځ نوره پوره ده. که د بغداد خلک اوس هم راویښ نه شول نو تر قیامته پورې به همداسې وي. زه تا ته په یقین سره وایم که موږ همداسې ویښ پاتې شو نو هغه منزل به ترلاسه کړو د کوم چې په لټه کې یو. ببرس د عمر بن خزام لاس په خپل لاس کې ونیو. زموږ دواړو منزل یو دی. موږ به د امید یو نوې ډیوه له ځان سره جګه کړو. یقین وکړه چې زما فرض زه دلته راوړی یم. عمر بن خزام په ډېر احترام سره وویل زه او زما ملګري د ډېر وخت څخه داسې یو رهنما لارښود انتظار کوه.
کوم چې د مسلمان قوم د خلاصون لپاره راجګ شوی وي. که چېرته قدرت د دې کار لپاره تاسو انتخاب کړي یاست نو زه دلته په خپل مسکن کې ښه راغلاست وایم. زما ټول جنګیالي به ستا په یوه اشاره باندې خپل سر قربانوي. زه د کوم منصب لالچ نه کوم. زه د تورې په سیوري کې غټ شوی یم. د خپل مذهب او دین لپاره جنګېدلی یم. کله چې د غشو په باران کې په عمري خوب ویده شم نو زما د زندګۍ ارمان به پوره شي. د ببري سترګې اوښلنې شوې. د عمیر بن خزام لاس یې په خپلو دواړو لاسونو کې زور کړ او بیا یې وویل تا چې په کومه مینه او محبت سره ماته ښه راغلاست ووایه نو ته زما لارښود یې. څنګه چې ته د مسلمانانو د قافلې حفاظت کوې دا کوم عام انسان نشي کولی. ته یو عظیم شخصیت یې. عمیر بن خزام په ډېر عاجزۍ سره وویل زه خو د قوم یو نمرکې مسافر یم. زه هغه نمرکې مسافر ته سلام وایم. تر دې وخته پورې خبرې اترې په نقابونو کې ترسره کېدې. ببریس وویل ایا دا به موږ دواړو لپاره بهتره نه وي چې خپل نقابونه د مخ څخه لرې کړو؟ اوس خو موږ سره ورونه شو. د دې سره ببریس د خپل مخ نه نقاب لرې کړ. عمیر بن خزام هم د خپل مخ څخه نقاب لرې کړ. ببریس هغه ته په ډېر غور سره وکتل. بیا یې په حیرانتیا څخه پوښتنه وکړه ما فکر وکړه چې ته به یو زوړ جنرال یې. ته خو ځوان یې. تا چې په دې عمر کې کوم مقام حاصل کړی دی یقینا چې د تعریف قابل دی. ما ستا ډېر تعریفونه اورېدلي خو ته مې چې ولیدې زما ټول سوالونه ځواب شول. د خپل ملګرو سره مې نه معرفي کوې؟ عمیر د هشام، جابر، رباح او شیبان سره معرفي کړ. ببریس په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه خو له ستا سره دوه نور نومونه هم اورېدل کېږي. هغه ما تر اوسه ونه کتل او نه یې تا په دغو ملګرو کې یادونه وکړه. عمیر بن خزام په مسکا سره ویل هغه ابونواس او حوازن وي. هو بالکل همدغه نومونه دي. آیا زه هغه دوه بې مثاله جنرالان ونه ګورم؟ ولې نه؟ خو اوس نه ځکه چې هغوی یو مهم پسې تللي دي دشتې تاتار ته. هغه ځای څخه به ماته د تاتاریانو د وسلو په باره کې او د هغوی د جنګي تکتیکونو په باره کې معلومات رالیږي چې زه بیا خپلو جنګیالیو ته هم هغسې ترتیب ورکوم تر څو په راتلونکي وختونو کې په پراخه پیمانه د جنګونو سلسله شروع کړو چې بیا موږ د هغوی په جنګي چالونو پوه یو تر څو موږ هغوی ته ښه او مؤثر ځواب ورکړو. راځه چې اوس کلا ته لاړ شو نورې خبرې به هلته وکړو. ببرس په خپل آس سپور شو. عمیر بن خزام هم په یو ټوپ په خپل آس باندې سپور شو. هشام په طرف یې وکتل وویل هشام د سرمنې صندوق په بیت المال کې جمع کړه. ټول مسکن ته راغلل. عمیر او ببریس ډوډۍ ته کېناستل. د ډوډۍ نه وروسته هغوی هغه غونډۍ ته جګ سول چې شاوخوا ترې جګ بریجونه ښکاره کېدل کوم چې د پیرا لپاره جوړ شوي وي. په یوه توره تیږه کې کېناست. ببرس عمیر ته وویل زه تا سره په یوه مهمه موضوع خبرې کول غواړم. عمیر په خوا کې به بل له تیږه کېناست. وایه وروره چنګیز خان په خپل ژوند کې مشر زوی جراحي خان د روس حکمران ټاکلی و کوم چې جوچي خان فتح کړی و. جوچي خان د جنګیز لومړی به دا واورو د جنګیز څلور زامن وو چې غدایي خان، چرایي خان، غدایي خان او طولایي خان. چوتو خان د جنګیز خان ناجایز اولاد و. د جنګیز خان ښځه بوتایي وه. بوتایي د دشمنانو تښتولې وه. جنګیز خان ورڅخه راخلاصه کړه. په لاره کې جراحي خان پیدا شو. کله چې جنګیز خان ولید نو وویل چې دا زموږ میلمه دی. نو له دې وجې د هغه نوم چوی خان میلمه کښېښود. څرنګه چې جوچي ته خپل خان معلوم و نو ځکه به د نورو ورونو څخه لرې ګرځېده نو ځکه جنګیز خان هغه د روس حکمران وټاکه. نو جنګیز خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی جراحي خان د روس حاکم وټاکو کوم چې جوی خان فتح کړی و. جوچي خان د جنګیز په ژوند کې مړ شوی و. هغه د ګردو مریض و. اوس د روس حکمران د جوچي خان مشر زوی او د جنګیز خان لمسی باتو خان و. د باتو خان یې وړوکی ورور برقایي خان چې مسلمان شوی و. زه غواړم چې ته کله ورشې او تعلقات ورسره پیدا کړې. په آینده کې چې کله تاتاریانو سره زموږ جګړه شي نو هغه به موږ سره مرسته وکړي. باتو خان برقایي خان د قفاز شاوخوا علاقو امیر ټاکلی دی. هغه هلته د مسلمانانو سره ګوري او خپل عادات عبادت هم کوي. ما اورېدلی دی چې هغه په مسلمانانو ډېر خفه کېږي او ډېره مینه ورسره کوي. د هغه مسلمان کېدل زموږ لپاره نیک پال دی. آیا ته زما رایې سره موافق یې؟ عمیر د ببرس په ورون لاس کښېښود. وویل زه به ضرور د برقایي خان خواته ورځم او د راتلونکو ټولو مشکلات څخه به یې خبروم چې په آینده کې پیدا کېدی شي. د دشتې تاتار څخه د ابونواس او حوزن د خط انتظار دی. د هغوی د خط راتګ سره به زه د خپلو جنګیالیو ته د څه وخت لپاره همهغسې ترتیب ورکوم. د دې نه وروسته به زه د برقایي خان په طرف روانېږم. ببریس بیا وویل ما ته ستا ابونواس او حوزن باره کې کافي معلومات شته. تاسو د بخارا اوسېدونکي یاست. په تاسو ډېر ظلم شوی دی او بیا د هغه ځای څخه دلته راتښتېدلي یاست. د ببریس آواز دروند شو. زما فیصله هم ستاسو څخه مختلفه نه ده. زما مور او پلار هم تاتاریانو قتل کړي دي. زه یې په زور سره په تاتاري پوځ کې داخل کړم. وروسته یې زما څخه غلام جوړ کړ. په تجارانو یې خرڅ کړم. کوم تاجر چې زه اخیستی وم هغه زه په دمشق کې په 400 روپۍ خرڅ کړم. اخیستونکي ځکه قبول نه کړم چې زما یوه سترګه ړنده وه. وروسته بیا یو ترکي میر زه خپل غلام کړم. بیا یې زه په مصري پوځ کې داخل کړم. عربي، ترکي، یوناني حتی د تاتاریانو په ژبه هم پوهېږم. د ځان لپاره خپله جاسوسي کوم. ته اولنی شخص یې چې زه ورسره دومره نږدې شوی یم. ما اورېدلي
اوریدلی چې ته د ابونواس او حوزن په ډېرو ژبو پوهیږي. موږ درې واړه په ترکي، عربي او تاتاري ژبو ښه پوهیږو. زما پلار دا ژبې موږ ته راښودلې دي. عمر یو دم خاموش و. یو سپور په ډېرې تیزۍ سره د هغه برید څخه را روان دی په کوم کې چې جاسوسي کوترې کینې. سپور د عمر او ببرس خواته راغی، د خپل آس خرکوش. عمر ته نور هم نږدې سو او وویل امیره صلیبیان د 15,000 لښکر څخه حمله کوونکي دي. هغوی مغرب طرف ته زموږ اخري کلي څخه 10 میله لرې دي. عمر په غوسې سره پوښتنه وکړه هغوی د حملې څه وجه وایي؟ د هغوی څو انجونې پیدایانو تښتولي دي. هغوی په موږ شک کوي. هغوی 10 جنګیالي زموږ اخري کلي ته راغلي وو. د هغه ځای څخه مسلمان انجونې ځان وړي دي. زموږ جنګیالو هغه ته قتل کړل. اوس لښکر د انتقام لپاره را روان دی. جاسوس دا خبر را لېږلی دی هغه صلیبي لښکر سره خوا کې سفر کوي. بیا یو کاغذ عمر بن خزام ته ورکړ. دا د هغه جاسوس خط دی. عمر خط ولست. ببریس هم راجګ سو، خپلې سترګې د کاغذ په خط واچولې. خط لوستلو څخه وروسته عمر خپل لاسونه د خولې په شاوخوا کې کېښودل. په زور سره یې چیغه کړه الصاعقه. د کلا څلور طرفه په جنګي برجونو کې پیره کوونکو هم په زور سره د الصاعقه چیغې وهلې. په کلا کې جنګیالیو اوازونه واورېدل. په لږ وخت کې 1500 عربان د خپلو اسونو سره سپینې چپنې یا اغوستې وې او د چپنو لاندې زغرې اغوستې وې. له کلا څخه د عمر خواته را روان شول. عمر بیا چیغه کړه الزایب. په جګو برجونو کې پیره کوونکو بیا په زور سره د الزایب چیغه کړه چې په کتو سره د ترکانو یو لښکر تیار شو او له کلا څخه د عربانو شاته ور روان شو. عمر د دریم ځل لپاره بیا چیغه کړه الاسد. پیره کوونکو بیا چیغې کړې چې ببري لښکر په لږ وخت کې تیار شو د ترکانو شاته را روان. د دې سره شیبان هم له هغې ډلې سره راغی چې د جراحانو، عربانو، ترکانو او بربریانو څخه جوړه شوې وه. عمر بن خزام به برسته وویل ته زما کوټې ته لاړ شه او ارام وکړه. زه د صلیبیانو دماغ ځای ته راوړم. ته بېغمه شه. زه به هغوی د یورون سیند تل ته وغورځوم او دا به ورته ثابته کړم چې هغوی کومې معمولي ډلې ته نه بلکې توپانونو سره جګړه کوونکي ډلې ته اواز کړی دی. دا یو معمولي توپان دی، یو معمولي سیلاب دی چې کله هم وغواړم نو زه ورته بند اچولی شم. ببرس ولیدل چې عمر بن خزام لږ مخکې د مینې او محبت یوه مجسمه ښکاره کېدله، خو یو دم بدل شو. د هغه په مخ باندې د غرونو لوړوالی او د سمندر د تل غوندې هیبت لیدل کېده. عمر بن خزام جګ شو. ببرس د هغه لاس ونیو او وویل د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا چې څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن حسن چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. لر بیا ستاسو په درن حضور کې را حاضر یو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم. محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم. د پاکونکي عمر ته د خپل دین راولا